د متقي صاحب وروستۍ څرګندونې د روسیې په اړه باندې څه بیانوي؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد محمد صاحب تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته او د تاسې لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې کې شک نشته چې بینالمللي سیاست یو په اصطلاح باندې یو پیچلي منافعو کې اوږدلی ده. د دغو پیچلو منافعو په مابین کې یو دولت په دا رقم سره کار کول دا یو ځیرکتیا غواړي. نن ورځ په دې کې شک نشته چې روسیه او چین یو خواته او بیا په حقیقت کې چین هم بیا د روسیې په مابین کې یو څه په اصطلاح باندې یو څه جلا دي سره یو څه نږدې دي. د غرب مقابل کې په بعض شیانو کې نږدې دي، په بعض شیانو کې بیا دوی ځانونه ځان ته بولي. بیا له غرب سره او له امریکا سره په جنگ بوخت دي. دا فی الحال موږ وینو مثلا اقتصادي جګړه ده، نه تنها اقتصادي، په اوکراین کې بالفعل په جنگ لګیا دي. یعنی مثلا روسیه بالفعل جنگ کوي او موږ بار بار اورو له امریکا څخه اوکراین سره څونه هغه کوي. په دغسې پیچلي حالت کې له دې خلکو سره نزدېکت او د دې خلکو سره ښه پالیسي باندې چلند او ښه ډیپلوماتیک اړیکې درلودلې دا هغه شی ده چې روسیه هم غواړي. یعنی روسیه په دې کې کوشش ډیر زیار دا باسي چې افغانستان باید بیا داسې نه شي چې د غرب بلاک خواته اوسي. ولې له دې چېرته چې دا یو ستراتیژیک سیمه ده، که بل هیڅ هم نه وي دلته خدای ناخواسته یا استخباراتي پایګاوي یا مثال نور امنیتي تړونونه یې د دې دپاره یو سردرد ده. ولې دا داسې ده لکه د هغه سوای د سندانو د چکش په مابین کې بیا روسیه ګیریږي. لہذا روسیه او چین ته هم ډیره مهمه ده چې افغانستان غیر منسلک پاتې سي او له هیچ چا سره په دا رقم سره نه وي چې د بل چا دپاره دښمن سي. او دلته دا مسله ولې ورته مهمه ده؟ مهمه په دې ده چې افغانستان ډیره جیو استراتیژیکه سیمه ده. له دغه منطقي چې دا دولتونه کولی شي سیاسي او روسیه او چین کنټرول کړي او په هغو باندې حتی ګزارونه وکړي. موږ تاسې د تېرو 20 کلونو دوره کې کم پام کړی یو رقم ډومبکې چیرې درېدې په د امریکا او پایګاو باندې. دا اصلا هغه سیستم و چې بالستیک توغندي مخنیوی کول. دا افغانانو په ذهنیت کې داسې و چې کامرې دی او څار کوي. نه دا اصلا هغه د ډار دا اوس په افغانستان کې به د دې پایګاوي وي که احیانا له دې څخه د چین څخه یا له روسیې څخه په امریکا باندې یا د امریکا په متحدینو باندې حمله کوي نو هغه به د افغانستان په سر باندې هغه کېږي خنثی کېږي. نو دا هغه شیان ول. لہذا دغه سیمه یعنی روسیه او چین ته اوس ډیره مهمه ده چې غیر منسلک پاتې سي. او امارت اسلامي افغانستان وروسته د سقوط د تیر نظام او د دې له راتګه سره ټولو ته دا ثابته کړې ده چې افغانستان غواړي غیر منسلک وي، غواړي له ټولو سره ښه اړیکې ولري. اوس بار بار موږ اورو د امارت له مسؤلینو څخه چې هغه بار بار وایي چې موږ غواړو له ټوله دنیا سره ښې اړیکې ولرو. لہذا په دې میدان کې څوک مخې ته کیږي طبیعي ده چې هغه به اړیکې سمې وي. اوس فی الحال مثلا روسیه د دغو په اساس باندې چې میدان چاته پرې نږدي، روسیه او چین دا میدان ته دانګلی او په دې میدان کې موجود دي او اړیکې ورځ په ورځ کې کیږي، په دې کې شک نشته. اما دا داسې نه کیږي چې خدای ناخواسته بیا به سبا امارت یا افغانستان له شرقي بلاک سره درېږي، اما هغه خپل غیر منسلک توب ساتي او په عین وخت کې له امریکا او له اروپا او له نورو نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مننه کورابت. سیال صاحب ستاسو په رنګ باندې د بهرنیو چارو وروستي څرګندونې د ښاغلي متقي صاحب څه پیغام لري؟ دوی وایي چې له روسیې سره د امریکا پر نسبت باندې اړیکې ښې دي. سلامونه محمدي صاحب تاسو ته، هاشمي صاحب ته، زازي صاحب ته او د برنامې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. دلته څو فکټوره دي چې طبعا باید د افغانستان اړیکې له سیمې سره بالخصوص له روسیې سره باید ښې اوسیږي. اوله مسله په 2019 کې د 2 غونډو میزباني د امارت اسلامي لپاره روسیې کړې ده. یو مسله یعنی په هغه وخت کې چې اسلامي امارت په جګړه کې و. بالکل. دومه مسله دا ده چې موږ له ده سره پوله لرو، نږدېوالی جغرافیوي نږدېوالی ورسره لرو، دا یې 2. درېیم مسله د سیمې یو قدرت ده، موږ ته هم پکار ده چې له دوی سره ښې اړیکې ولرو او دوی ته هم پکار ده چې له موږ سره ښې اړیکې ولري، دا یې 3. څلورمه مسله ګوري موږ اقتصادي بندیزو لاندې یاستو او روسیه هم په نړیواله کچه د اقتصادي بندیزونه او د دوی هغه کم نظامی کړکېچ چې په منطقه یا په نړۍ کې دوی ورسره لاس و ګریوان دي، دا یې 4. 5مه مسله زمونږ د امارت اسلامي یا د افغانستان د خلکو او د روسیې یو مشترک دښمن ده چې هغه عبارت له امریکا نه ده. موږ هم د دوی په مقابل کې اسلامي امارت اوس دښمن نه بولي. بالکل. اوس ګوري هغه حالت تغییر کړی ده، ځکه هغه جنګي حالت اوس یو سیاسي حالت ته
بدلون پیدا کړی دی. ځکه په 2001 کې د موږ دشمن وو، په 2002 کې تر 2021 پورې موږ ورسره دشمني وه، موږ په لکاو انسانان په افغانستان کې مړه کړي دي. دا اوس په غیر مستقیمه په اوکراین کې د روسیې هم دشمن ده، په سیاسي حالت کې د موږ هم رقیب ده، د روسیې هم رقیب ده. او بله موږ کوم تجارتي راکړه ورکړه چې له روسیې سره چې مخکې 550 میلیونه ډالر، اوس تقریبا 359 میلیونه ډالرو ته دغه کچه رسیدلی. یعنی موږ د دغه جغرافي موقعیت چې د افغانستان ده دا ضرورت لري چې د سیمې او له نړۍ سره او له منطقې سره، له مرکزي او له جنوبي اسیا سره ښې اړیکې ولرو. او روسیه هم اوس چې کوم اقتصادي بندیزونه د دوی په نفت او د دوی په ګازو لګېدلي، دا ضرورت لري چې د خپل د متحدینو له لارې له تاجکستان یعنې اړیکې دو طرفه دي، اړتیاوې دو طرفه دي. بالکل اړتیاوې دو طرفه دي. که چیرته یو طرفه دا ناممکنه ده چې موږ سره اړیکې ګوري، د اړیکې چې دي د ضرورتونو پر اساس کیږي، که هغه اقتصادي ضرورت وي، که هغه سیاسي ضرورت وي، که هغه اجتماعي وي، که فرهنګي وي، په دغه اساسو باندې دا هیوادونه یو بل سره خپل تعاملات کوي، خپل اړیکې ورسره منسجمه کوي، تر څو هغه ضرورتونه چې د دوی ملت لري، د دوی هغه سیاسونه لري، هغه د رفع کولو لپاره له منطقې سره او له نړۍ سره موږ اړیکې سمو، تر څو موږ کولی شو خپل ضرورتونه دې نه پوره کړو. اوس هم روسیې کم متحدین چې په دې سیمه کې دي، موږ ورسره هغو سره هم ښې اړیکه، که قزاقستان ده، که ازبکستان ده، که نورې هیوادونه په دې سیمه، بالکل په جنوبي اسیا سره. او بل زموږ هغه بهرنۍ تګلاره چې د اقتصاد محوره ده، په دغه اساس که هغه هر څوک غواړي له امارت سره خپلې اړیکې پراخې کړي، پرمختګ ورکړي، پراختیا ورکړي، ورسره اړیکې لري. یو اندو تفکر دا دی سیال صاحب چې امریکا تقریبا 2 میلیارده ډالر د اسلامي امارت سره کومک کړی، یا له افغانستان سره کومک کړی دی، او د روسیې مرستې که وګورو دا په نشت حساب دی. څه ډول اړیکې مو له روسیې سره؟ ګورې موږ اړیکې خو موږ مخکې ورته تعریف کړو چې په دغه اساس باندې موږ له روسیې سره اړیکې لرو. ولې که چېرته موږ بحث د امریکا د اړیکې کوو چې دغه پیسې افغانستان ته ورکړي دي، ګورې په افغانستان کې چې کوم ناورین، کوم بحران چې راوستی و، هغه دوی لامل و. په نړۍ کې چې کوم بحران رامنځته کړی، که موږ لبنان ته وګورو، فلسطین ته وګورو، اوکراین ته وګورو، د دغه ټولو لاملونه څوک دي؟ همدا امریکا ده. آیا په اوکراین کې یعنې فکر کوئ دا غرامت دی په یو ډول باندې افغانستان ته؟ بالکل باید له ده نه ډېرې موږ ترې واخلو. غرامت موضوع باید موږ ورسره جدي مخ ته بوځو، نړیوالو محکمو ته باید موږ له دوی باندې عریضې وکړو، خو متاسفانه تر اوسه هغه حالت ته موږ نه رسېدلي چې دا ادعا له دوی نه وکړو. مننه. دادی صاحب، ستاسو په رنګ باندې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر وروستۍ څرګندونې څه بیانوي؟ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محمد صاحب محترم، تاسو ته حاضر مجلس کې میلمنو ته ټولو درنو لیدونکو اردون ته سلامونه ولیکې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. محمد صاحب محترم، پښتو کې ډېر مشهور متل دی، پیشو د خدای رضا لپاره موږک نه نیسي. روسیه ده، که چین ده، که امریکا ده، برقدرت ورسره که پاکستان او تاجکستان او ایران دا وروسته پاتې هیوادونه هغه ابتدایي مملکتونه دي. دوی چې هر کله د افغانستان په تړاو باندې مثبت خبره کوي، دا په دې معنا ده چې دوی دا درک کړی ده چې افغانستان دوی باید په دردو لګیږي، افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي، یا د افغانستان د جوړولو لپاره کار وکړي، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړي، یا د افغانستان د صلح ثبات لپاره کار وکړي، یا د لپاره دوی تب تلاش وکړي چې افغانستان کې یو منسجم او منظم حکومت رامنځته شي. زما پر اند ما فکر و تفکر دا ده چې بیا ځلې دا په دې معنا ده چې روسیه رانږدې شوې ده، اسلامي امارت ورنږدې شوی نه ده. که دا داسې تحلیل شي، که دا تحلیل شي، دا به د مجاهد صاحب خبره چې په 15 د اګست باندې وکړله، په هغه باندې به اتکا وکړي، او څومره چارواکو دا خبره کړې ده چې افغانستان متوازي اقتصادي یا سیاسي پالیسیګانې غوره کوي، په یو بار باندې به هم بار نه وي، په یو چا باندې به هم تکیه نه وي. دا ځلې روسیه موږ سره رامخته شوې ده، افغانستان نه ده رامخته شوی. څه ډول؟ روسیه دا ډول رامخته شوې ده چې اوسیا بار بار غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت چارواکو نومونه د باید له تور لیست څخه لرې شي. اما عمل کې ضرب صفر. بار بار دوی غوښتنه کوي چې افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي، حقیقت کې نه ده پېژندل شوی. بار بار دوی دا غوښتنه کوي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید خلاصې شي،
نه دي خلاص شوي یعنی دوی چې دا خبره هم کوي تاسو وګورئ چې د تګ راتګ شو مسکو د افغانستان ترمنځ هغه پر دې شوی ده چې تر څو هلته دلته ذهنیتونه سره منسجم شي نه فعالیتونه سره منسجم شي روسیې دا درکړې ده چې افغانستان کې یو خلا رامنځته شوې ده د روسیې په ان تفکر باندې چې اسلامي امارت به په دې ونه توانیږي چې دغه متوازنتوب ته دوام سره ورکړي په راتلونکي کې دی چې اسلامي امارت په یو بڼه باندې په یو شکل باندې په یو برقدره باندې تکیه وکړي د هغې نه مخکې ولې زه ورنږدې نه شمه په شکل د اشکالو باندې زور ته ځان دوست ښکاره نه کړمه که چېرته رښتینی دوست وی که چېرته رښتینی ملګری انډیوال وی خواخوږی وی فکر کوئ رښتینی دوست انډیوال دی زه د روسیې په شمول باندې په ټوله دنیا کې څو مملکت دي 200 مملکتونه دي یو مملکت ته هم د دوست په سترګه نه ګورم حتی سعودي عربستان ته هم د دوست په سترګه نه ګورم ځکه چې افغانستان کې موږ تقریبا د 40 کلونو کې ډېرې بدې ورځې تجربه کړې دي یو مملکت هم د دنیا په سطحه داسې نه و د افغانستان په سر باندې ولاړ وي د افغانستان د مظلوم ولس ته یې اواز سره ورکړی وي چې څه کېږي ولې کېږي کوم طرف ته کېږي هر چا دلته که سعودي عربستان و که نیویارک و که پاکستان و که اروپا و همیشه دلته کوشش کړی دلته خړو بوکې مایان ونیسي د افغانانو د بېاتفاقۍ او بېروزګارۍ او د ځورېدلو کړدلو څخه سوء استفاده وکړي یا یې معدن ته غل شي یا جغرافي موقعیت ته غل شي یا دلته چې کوم آلاتو نه دوی ته ګټه کېږي په شکل د اشکالو باندې په یو شکل باندې ځان ته په ګټه وکړي که سعودي عربستان و که نیویارک و که پاکستان و که ایران ده زه د ټول ګرده نړۍ ته په یو سترګه ګورم خلک وایي چې نه درې قطبي شوه دنیا یو چین ده بل روسیه ده بل امریکا ده زه وایم چې نه 2 قطبه ده دنیا یو ټوله دنیا ده یو افغانستان ده واحد افغانستان ده چې په یو ایډیالوژي یو فکر باندې دم ګړی په ټول افغانستان کې ده ټوله دنیا ورته یو طرف ته ده دا چې څوک رانږدې کېږي دا به تحلیل شي چې دغه شاته دغه پالیسیګانې دي دغه فکرونه دي خیالات دي مننه کور آباد هاشمي صاحب که فکر وکړو چې روسیه له اسلامي امارت سره رانږدې شوې ده هغه د قوت یا د یووالي ټکي څه کېدلی شي سیمه ییز همکاري ته وده ورکوي سیمه ییز امنیت ته ګواښونه چې په مخ دي هغه له بینه ځي له دې جهته چې کله دولتونه په خپل مابین کې ښې اړیکې لري هغه کوم امنیتي ننګونې چې دي یا کوم اقتصادي پرمختګونه چې دي یا کوم سیاسي استقرار چې د په منطقه کې وجود پیدا کوي په دې کې شک نشته صحیح د نړۍ سیاسي اقتصادي او نظامي چټک بدلون ته که نظر واچو د روسیې ملګرتیا یا له روسیې سره نږدې کېدل افغانستان لپاره څومره مهم دي ګوره دا ملګرتیا باید موږ یو تفکیک ورکړو ملګرتیا 2 رقمه دي یو رقم دا ده چې بالفعل اوس موږ په دنیا کې وینو چې هغه مثال شرقي بلاک او غربي بلاک موږ ورته وایو یعنی که روسیه چیرې جنګ کوي یا شرقي بلاک بیا له هغه سره ولاړې جنګ کوي او که امریکا جنګ کوي بیا به نو عرب او عجم ملکونه چې ورسره ولاړ دي هغه به هم په جنګ کې ورسره لګیا وي یو دې ته ملګرتیا وایي دا ملګرتیا نه ده د ما په اند باندې دا تابعیت ده که اگر چې خلک یې هغه بولي یعنی ملګرتیا بولي ملګرتیا په دا رقم سره د سیاسي بڼه باندې په دنیا کې په دا رقم سره کیږي چې ته خپل مصالح یا خپل منافع لرې او زه خپل منافع لرم په دغه ملګرتیا کې زه خپل منافع ته وده ورکوم خپل منافع ته په نظر کې ګورم خپل منافع دفاع کوم ته خپل منافع دفاع کوي په دې مابین کې موږ یو مشترک لفظ پیدا کوو اوس تاسې وګورئ د لنډ مثال به ووایم دا ته به چین او روسیه له ډېره وخته د کمونیستي نظامو په چوکاټ کې انډیوالان دي خو هیڅ کله چین د روسیې په جنګو کې دخالت نه ده کړی بله ولې سبب یې دا ده چې هغه د خپل ملي منافع د خپل منافع ملي منافع په اساس باندې له روسیه سره چلند کوي صحیح ده تر غرب ورته نږدې ده په ایډیالوژي کې ورته نږدې وو مثال خبرې په ډیرو سټیجو کې د روسیې سره یعنی غرب سره لاس نه ورکوي روسیې سره ورکوي خو کله چې دلته رالو د ملګرتیا بیا د خپل منافع ملي په اساس باندې کار کوي نو لهذا که چیرې موږ داسې وایو چې امارت اسلامي افغانستان له روسیې سره په ملګرتیا که ده یا که نورو دنیا سره زه وایم له ټولو سره په ملګرتیا مشکل نشته اما تابعیت باید نه وي یعنی تابعیت دا معنی لري چې د ما جنګ او سوله او ټول هغه دولت په ټولو کې شامل وي هغه نه ده اما ملګرتیا په دې کې شک نشته چې د روسیې ملګرتیا په دغه سیمه کې موږ ته تر امریکا هم ګټمنه ده په دغه مرحله کې په آینده کې هم ګټمنه ده خو اما دا معنی نه لري هغه دا معنی نه لري چې زه به بالکل غرب پرېږدم دا معنی نه لري نه یعنی زه په دې خاطر چې موږ په دې سیمه کې اوسیږو په دې جغرافیه کې سره اوسیږو دلته اقتصادي مشترکات موږ لرو دلته سیاسي مشترکات موږ لرو موږ په عین وخت کې دلته د ملتونو مشترکات دي دلته په دې ساحه کې سیده په اکثریت په دې منطقه کې مشترک ملتونه ژوند کوي دومه خبره دا ده چې ګوره څونه عمیق دښمني چې غرب د امپریالیزم سیستم
له مسلمانانو اسلام سره لري په عین وخت کې شاید روسیه دونه عمیق دښمني ونه لري. یعنی روسیه امکان لري چې له مسلمانانو سره لاره ویوسي، امکان د دې شته چې له مسلمانانو سره په ګډه کار وکړي. اما امپریالیزم نه کوي. موږ خپله تاسې اوس وینئ په غزه کې څه حال ده. مثلا نن په لبنان حمله کړی، سبا یې نه پوهېږم په عراق حمله کوي، هېڅ څوک یې مخ هم نه نیسي او بس مسلمانان دي نوم د ترهګر په مسلمان باندې ښوول کېږي، بمباري غرب کوي. لہذا دا ملګرتیا کله هر چا سره وي د خپل ملي منافع په اساس باندې دا هېڅ مشکل هم نه لري. اما که دا تابعیت ته واچوو په دې کې شک نشته چې زه په دې ښه معتقد یم، باوري یم چې امارت اسلامي افغانستان چونکې اسلامي نظام اعلان کړی چې دلته شرعي اسلامي نظام ده، لہذا اسلامي نظام هیڅ کله خپل نظام ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه له کفارو سره تابعیت وکړي یا له کفارو سره داسې یو تحالف وکړي لکه سابق سي شرقي بلاک و برقي بلاک غربي بلاک په خپل مابین کې. اوس زه مثال درته وایم، ټول عالم اسلامي راپورته کېږي په اسلحه باندې په میلیاردو ډالر مصرف کوي. صحیح ده؟ اخلي له شرق و غرب څخه اخلي. خو کله چې دلته کفار په مسلمانانو باندې حمله وکړي هېڅ دفاع نه کوي او په خپل مابین کې بیا چې مجرد ماضي یوه خبره چې بیا تیاري راولاړې سوي بمباري کوي. لہذا دغه اردو یا دغه فوزونه چې په عالم اسلامي کې ده یا د شرق ده یا د غرب د مسلمانانو نه ده. مننه کور جواد. سیال صاحب فکر نه کوئ چې که همدغه د متقي صاحب خبرې منبع ونیسو یا منشأ یې ونیسو موږ یو ډول د شرق بلاک طرف ته تللي یو؟ نه ګوري که چیرته دا زما په نظر دا د جغرافي یو واقعیت ده. که موږ له سکندر مقدوني، مغول، انګریزان، روسیه، امریکایان د افغانستان جغرافیایي موقعیت، سیاسي موقعیت، اقتصادي موقعیت ته په کتو سره په نړۍ کې چې هره امپراتوري حاکمه کیږي هغه باید په افغانستان کې یا فیزیکي حضور ولري چې نظامی ده، یا استخباراتي حضور ولري، یا سیاسي حضور ولري، یا فرهنګي حضور ولري. ځکه انګریزان په دې عقیده وو کله چې موږ وایو قسطنطنیه او خراسان چې عبارت د افغانستان یو ایران او د افغانستان هغه که چیرته موږ دا دوه موقعیته ترلاسه کړو نو موږ کولی سو د خپل امپراتورۍ په دایمي توګه په نړۍ کې وساتو. نو اوس دغه دلایلو ته په کتو امریکا او سره د روسیه کوشش کوي چې له دغه موقعیت نه د خپل نفع لپاره ګټه پورته کړي. ګورې که چیرته موږ د ماسکو فارمټ غونډو کې چې روسیه ډېر امارت اسلامي ته په هرې غونډه کې دعوت ورکوي تر څو له ده سره برکس کې هم اسلامي امارت ګډون کوي، کازان کې چې کېږي ناسته. بالکل دا برکس یو اقتصادي سازمان ده چې رامنځته کېږي او د نړۍ د امریکا د ډالرو د ارزښت د تنزیل لپاره دا رامنځته کېږي. دا د دې لپاره نه رامنځته کېږي چې هغه د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي. یعنې په نړۍ کې ګوري ناټو، ورسا، شانګهای، یعنی دغه سازمانونه چې که موږ مطالعه کوو دغه سازمانونه هغه قدرتونه جوړوي چې هغه د 5 قدرتونه د شورای امنیت دي. چې لپاره جوړوي د یو بل د رقابت لپاره. هر یو کوشش کوي چې سیاسي رقیبان، اقتصادي رقیبان پیدا کړي تر څو د خپلې ګټې د دغه د انډیوالانو پر اساس د خپلو ملګرو پر اساس په دنیا کې چې تأمین او تضمین کړي. اوس هم که موږ روسیه موږ بریکس ته دعوت یې ښه خبره ده، امارت اسلامي ته پکار ده چې بریکس کې ګډون وکړي. که فارمټ د مسکو ته دعوت کوي پکار ده چې ګډون پکې وکړي. ولې که چیرته موږ دا ادعا کوو چې موږ تنها د شرق لوری نیولی، زه وایم دا یو اشتباه ده. ځکه ګورئ دا 3 کلونو په سفر کې امارت اسلامي که موږ مطالعه کړو د دواړو بلاکونو ډډه نه ده نیولې بلکې د یو مستقله حکومت په توګه که چیرته یې خوښه یې په غونډو کې ګډون کوي، که چیرته خوښه یې نه کوي. موږ مثال ورکوو چې فارمټ د مسکو د فارمټ غونډه په ایران کې وه، خوښه یې نه وه ګډون یې پکې ونه کړ. ولې په 3مه غونډه کې خوښه وه چې په دوحه کې ګډون کې لاړو ګډون یې وکړو. یعنې موږ د خپل استقلالیت خپل خپلواکي په دا 3 کلونو کې حفظ کړې ده. ولې د موږ ګډون په غونډو کې باید د خپل د ارزښتونو پر اساس یعنې معناداره ګډون وي. بالکل موږ ګډون باید د خپل ارزښتونو پر اساس وي، خپل ملي ګټو پر اساس وي، خپل اسلامي ارزښتونو پر اساس. که دا موږ بریکس کې ګډون کوو، که د دوحې په فارمټ کې ګډون کوو یا په نورو غونډو کې ګډون کوو یا له چا سره تعاملات کوو، که اوس روسیه موږ ته لاس راکوي له موږ سره تعامل کوي، که هغه په هره برخې تر څو موږ د خپل ارزښتونه حفظ نه کړو په دغه تعاملاتو کې زموږ ونډه بې فایدې ده. مننه. ځاځی صاحب ستاسو په رنګ باندې د بلاکونو په ویش کې
د یو طرف ته نیول یا یو طرف ته ورتګ افغانستان له ننګونو سره د مخ کوي؟ محمد صاحب محترم دا در په در خاورې په سر افغانان هم دې له وجې دي تعادل مو سرنده ساتلی یا کله په شرقي بلاک باندې فشار زیات شوی دی او یا هغه په غربي بلاک باندې فشار زیات شوی دی یا مو ټول ایلي امیدونه توقعات او د افغانستان جوړښت او راتلونکی حتی رزق پورې په امریکا لمن پورې تړلې ده. چېرې امریکا افغانستان کې وي که جوړه ورځ ده افغانستان سرتاج هم ده جوړ هم ده خپلواک هم ده آزاد هم ده خو د امریکا شتون پکې ضرور ده. تر هغه حده پورې و چې خلک مهاجرت کولو د دې لپاره چې امریکا ته ولې دغه ستراتیژیک ورسره نه امضا کېږي. ځینې بیا په ځینې حکومتونو کې پر روسیې باندې نسې توکل کړی و. دا ټول افغانستان قربان د روسیې د روسیې فرهنګ او کلتور او رسم او رواج هر څه په روسیې باندې و. وم لیدل تمرین هم کړل نتیجې موږ سره پراتې په تاریخ کې اته دغه وخت سپینګیري مشران هم موږ سره دی چې موږ ته وایي چې یعنې ژوندي تاریخونه هم طبعا هم په لیکلې بڼه ځینې وخت ځینې خلک وایي نه د لیکلي تاریخ مه لولئ دا د ځینو حزبونو خوا جوړ شوي دي خو د دغه تاریخ ژوندي تاریخونه هم لري ژوندي اشخاص هم لرو. یو راځو ستاسو سوال ته چې هر وخت هر مملکت بغیر د افغانستان نه په یو طرف باندې تکیه کړې ده تکیه لکه د ریګو غر ښویدلی ده یعنی که مستحکم شو قوي شو په خپل ځان باندې باوري شو او وکولی شو دا ملت او حکومت یو بل بخي کې سره ونیسي زه فکر کوم چې چاته مهم احتیاجات نه پیدا کیږي. دا مزل سخت دی خپلواکي او ازادي مزل خوند کوي خو سخت دی امام محمد صاحب څوک دې پرېږدي نه نړیوال دې نه پرېږدي په داسې ستراتیژیک دوی به لارې درته جوړوي ستونزې به په داسې ستراتیژیک موقعیت کې ته پروت یې چې هره لحظه درته دام دی هره ثانیه درته دام دی او په داسې معدنو باندې د خمار غوندې پروت یې چې په ویده یې ورباندې او هر لحظه ستا د سر کټ کولو پلانو پروګرامونه جوړیږي. هوښیارتوب دلته چیه ده چې هر لحظه ته د متخصصونو څخه غار واخلي ته هر لحظه د خپل ملت د راژدي کولو کوشش سره وکړي ته بیا متوازن تللی شي. دلته خلک ناست دي ستره پالیسي د نړیوالو دا د غرب او د شرق پالیسي دا د تر څو پر تا باندې فشار راوړي پر حکومت باندې لومړنی فشار دا دی چې تر څو تا ته ملت په پښو ودروي دغه بلاکونو نور د تقریبا تاسو دغه نظامونه په 240 کلونو کې وګوري تر ټولو سترترینه هغه پالیسي هم دا وه چې تر څو څنګه وکولی چې تا خپل ملت په پښو ودروي د ملت حکومت په منځ کې درار جوړ کړه او ملت حکومت تر منځ فاصله ایجاد کړه طبعا بېاتفاقي واچو حکومت وکړه طبعا بېاتفاقي واچو پالیسي هغه حکومت ورباندې وکړه. اوس که چېرته اسلامي امارت غواړي د خپله خپلواکي او ازادي هغسې فرض عین غوندې وساتي لکه څرنګه چې امریکا سره جهاد و دغه ازادي ساتل هم فرض ده ځکه چې بیا ولې موږ امتحان کو هغه د ملت او حکومت ترمنځ فاصلې کمول دي. بیا ته نه پرېښودل کېږي چې په امریکا باندې تکیه وکړي ته نه پرېښودل کېږي چې په روسیې باندې تکیه وکړي بیا ته نه پرېښودل کېږي چې چین باندې تکیه وکړي ځکه چې ته ملت سره همګام روان یې ته ملت سره همدم روان یې ته ملت سره په همفکرۍ په مشورې باندې روان یې او ملت هم تا سره روان دی ملت هم درته وخت نا وخت ښې مشورې درکوي ښه پلانونه پروګرامونه درته کوي هیڅوک هم پوره نه ده هیڅوک هم تکمیل نه ده هیڅوک هم د مکمل هر څه نه برخمن نه ده. نیمګړتیا به حکومت کې هم وي ملت کې به هم وي ملت به هم ځینې وخت نامشروع خبرې کوي کله به مشروع خبرې کوي کله به غلطه لار ښیي کله به صحیح لار ښیي خو ته په هر لار کې به څه کوې د ملت هغه پشتیبانه به لاس نه ورکوي. بیا ته کولی شي چې دغه متوازي حرکتونه د نړیوالو سره مستقیم لاړ شي په یو بلاک باندې به هم تکیه نه کوي. دا حرکت مشکل ده سخت ده خو ناممکن نه ده. سخت نقطه چیه ده چې ملت خپلول دي دغه سفر کې یوازینی یو دوا دی ورسره یا به په یو بلاک باندې تکیه کوي یا شرقي یا غربي باندې یا به دغه ملت حکومت ترمنځ هیڅ نه وه هیڅ دلیل هیڅ شکل اشکال باندې فاصله نه ایجادوي یعنی ملت خپل که بیا د هیڅ طرف په قصه کې نه کېږي. محمد صاحب خلاصه دې کړله دوه لارې دي بیا تکرار وایم یا به پر دغه نړیوال سفرونو کې یا په یو بلاک باندې تکیه کوي یا به ملت حکومت ترمنځ هیڅ فاصله نه ایجادوي. کور جواب